سلامونه نیکې هیلې احترامات هیله لرم چې جوړ او روغ به یې او د صحت په قلایو کې به نغښتي وئ. دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې زبردستې او خوندورې ویډیو سره راغلی یم چې څنګه کولی شو پروفایل پیج کلاسیک پیج ته واړوو. نو دوستانو دغه ویډیو ډېره زبردسته ویډیو ده چې ډېرو دوستانو دغه ته اړتیا لرله چا نه چې پیجونه اوښتي وو، نو هغوی غوښتل چې پیجونه بیرته خپل کلاسیک موډ ته راواړوي. نو هغوی کولی شي له دې ویډیو استفاده وکړي. راځئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه در سره لایک یې کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي. راځئ د ویډیو په طرف. لومړی سر کې به دوستانو تاسو څنګه وکړئ، خپل کروم براوزر به راخلاص کړئ. دا په هر موبایل کې په خپله موجود وي. تاسو وګورئ دا مو چې کله راخلاص کړ نو دلته به راشئ، تاسو په د فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې فیسبوک باندې کلیک وکړ نو دا راخلاصیږي. دلته به تاسو خپل آی ډي ورسره کنټینیو کړئ. ما تیاره کنټینیو ده، تاسو به یې داخله کړئ. نو په دغه صورت کې تاسو به اوس څنګه وکړئ، دغه ځای ته به راشئ. کله چې دغه ځای ته راغلی دلته لاندې یو آپشن راځي ډیسکټاپ سایټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته به بیا تاسو خپل اکاونټ ورسره کنټینیو کړئ. کله مو چې کنټینیو کړو نو لږ به انتظار وکړئ. کله چې دغه صفحې تاسو ته راواوښتې نو اوس به تاسو څنګه وکړئ، دغه ځای ته به راشئ. دا په سرچ بار ګورئ، د سرچ بار باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا راشئ، دغه قلم نشان باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ دلته به تاسو راشئ دوستانو، په دغه ځای کې دغه د فیسبوک څنګ کې ایم موجود دی، دا ایم به لرې کړئ. په دې ځای کې به WEB ویب دا به ولیکئ، بیا به ګو ووهئ. دلته به لږ انتظار شئ. اوس به تاسو ته یوه بله صفحه را خلاصه شي. نو تاسو ته به په دغه صورت کې دغه ډول صفحه را خلاصه شي، یعنې دې خوا ته به مو فیسبوک وي او دې خوا ته به یوه دغسې صفحه وي د ملګرو د چا ښه. نو تاسو به دلته څنګه وکړئ، خپل پروفایل پیج به را خلاص کړئ. کله مو چې پروفایل پیج را خلاص کړ، دلته زما پروفایل پیج را خلاصیږي. دلته زما د پروفایل پیج را خلاص شو. کله چې را خلاص شو دلته په سویچ ناو باندې به کلیک وکړئ، لږ به انتظار شئ. دلته اوس ماته خپل پیج را خلاصیږي، ماته د خپل پیج ډیشبورډ را خلاصیږي، یعنې اکثره په د مثبت علامه معلومولی شئ. کله چې ماته دا را خلاص شو نو اوس څنګه کوم، زه په دغه دریو ټکو باندې کلیک کوم. تاسو ته یې را نږدې کړم، د دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ. دلته به څنګه وکړئ، را به شئ سویچ ټو کلاسیک موډ، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به تاسو څنګه وکړئ، دغه چک به ولګوئ، کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ بیا به دلته راشئ، بیا به کنټینیو ووهئ. کله مو چې بیا کنټینیو ووهله نو تاسو بیا هم راشئ کنټینیو ووهئ. دلته به اوس تاسو څنګه وکړئ، سویچ باک به یې ووهئ، یعنې واپس دې شي. بس نو دلته به تاسو کوم نور کار نه لرئ. هغه مو چې کله سویچ باک کړ اوس لږ ورته انتظار کېږو، بیرته کنټینیو ووهو. دلته په اتومات ډول فیسبوک ته راځو. کله چې فیسبوک ته راغلو نو دلته خپل د پیج کوم ځای چې دی هغې ته راځو. نو تاسو دلته وګورئ د نغمهګر پیج ما بیرته څنګه کړو، کلاسیک پیج ته واړولو، بیرته مې دا کلاسیک کړو. نو تاسو وګورئ دغه بیرته کلاسیک شو. کله چې دا بیرته کلاسیک ته واوښتو نو اوس تاسو د دې نه په ازادانه ډول استفاده کولی شئ. نو دغه وه دوستانو ویډیو، هیله لرم چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې دغسې ویډیو چې موږ یې تاسو ته چمتو کوو، په لوی الله مو سپارو. خدای په امان، ښه وختونه ولرئ.